څه شي کار کوې لکه؟ زه خو ډاکټر صاحب د سبزۍ کار کوم. ښه د ده د رپورټونه خو ما وکتل که نه، د ده په دې زړه کې سوری دی، د هغې د وجې نه چې کوم دی دا شین کېږي او دې ته خو د اپریشن ضرورت دی. ډاکټر صاحب د دې به دوی موی نه چې په دوی ټیک شي، زما خو دونه وس نشته دی، په زما خو به دغه سبزۍ کار دی او پردې مزدور یم، وس مې نه کېږي د اپریشن، نو داسې بس نه دوی چې هغې سره دې ټیک شي. ښه اپریشن خو لازم دی، اپریشن به ولکې ځکه اپریشن نه بغیر دا نه کېږي او چې وخت زیاتېږي بیا چې کوم دی تکلیف نور هم ډېرېږي، نو په وخت چې وشي پیسو بندوبست وله وکړه څه طریقې سره او دا وکړه. ښه بس دا کور او تا وکته، اوس بس ته انصاف وکړه په خپله نو. کور خو دې ښکلی کور دی او بد نه دی، خو دا زه پراپرټۍ والا یم، ځم مزدورۍ لالمه، خو دا یې 10 لک روپو کور نه دی، دا د 15 لک روپو هم نه دی، ته له 10 لک روپو یادوې. یاره وروره بس زه خو یې مجبورۍ له خرڅوم، زما ډېره غټه مجبوري ده، ګینې کور څوک نه خرڅوي. چې ستا مجبوري ده ته ته پکار دی چې ته نور هم ارزان خرڅ کړې، ته خو یې ګران ریټ وې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ملک صاحب خبر نه؟ نه د څه نه؟ زمونږ یو ګاونډي خو کور خرڅوي. کوم ګاونډي؟ فقیر الله څه دی د پراپرټۍ والا یې راوستي و، هغه څه خبره کوله. دا څه وی؟ تا ته څه وویل؟ ما ته وسیم ویلې. ته راځه چې تپوس یې وکړو. راځه چې ورشو. تاسو راځئ. مسمرګري دغه کور و. کور خو زما خوښ شو، زه اوسېدو لالم. کور دی د 15 لک روپو او ته په 10 لکه خرڅېدا ولې؟ یا لکه فقیر الله زه خبر شوم چې ته کور خرڅې. او ملک صاحب کور خرڅومه. ولې خرڅې؟ ملک صاحب زوی مې دړی بیمار دی، او څه وس مې نه کېږي، د مجبورۍ نه یې خرڅوم ملک صاحب. موږ ته به دې ویلي وو که نه؟ نه 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 تا ته ولې وایي؟ موږ بیا تپوس کوو، د ګاونډي به موږ تپوس کوو چې نار دی، بیماري ده ورکره، څه ورکره دي، د هغه به موږ خامخا موږ به تپوس کوو. موږ ګاونډیانو خپلو کې پیسې راغونډې کړلې او چې موږ جمدي وو، ته ما نه کور څنګه خرڅوې؟ واله په دې د زوی علاج وکړه. ولیدل تاسو یو راځئ ما ته وایي چې د 15 لکو کور دی او ته په 10 لکه ولې خرڅې؟ زه د باندې په 15 لکه دا ګاونډیان خرڅومه، زما دونه ښه ګاونډیان دي چې د دوی قیمت نشته، خو په 15 لکه ما دا ګاونډیان خرڅولي. روکې ته خو پاګل یې یار، زنانه ته یې ولې پرېږدمه؟ سرجي یو ټیکټ راله راکئ. وروره ګاډی سیټر دی، ځای پکې نشته، که نه موږ ناست هم تاسو ته یو، خو به ګاډی ډک شوی دی، ته لږ لیټ رالې. ښه وروره سرجي یو مړی ژوندی دی او هغې له زما که یو ټیکټ هم راکړو نو ستاسو به ډېره مهرباني. وروره تا ته خو ما ووایي چې ګاډی سیټر دی، ما ټولو له ټیکټ یې ورکړي که نه، خو چې ستا سخت ضرورت دی نو ته دې سوارلو کې چا ته ووایې که څوک درته خپل سیټ پرېږدي، خو د هغې مرضي د زما د طرف نه اوکې دی. ښه دا شاته سیټونه کولو دي؟ نه نه وروره دا خو بوک شوي دي که نه، کسان یې راځي. ښه دا نیولې شوي دي. ډېر غټ ضرورت مې دی، که دا خپل سیټ دې راته پرېښوده نو ستا به ډېره مهرباني. نه روکې خپل سیټ درته زه څنګه پرېږدم یار؟ وروره ته راته را سیټ نه پرېږدي لږ؟ نه نه زه درته ولې خپل سیټ پرېږدم، ولدا څه پخوانۍ وخورې چې ډاکسن ته به راوختې او ډالۍ پورې به ونښتې، زمونږ هم لا ورته زمونږ هم ضرورت دی. ښه که یو زنانه راله نو ته به ورته را سیټ پرېږدي؟ نه روکې ته خو پاګل یې یار، زنانه ته یې ولې پرېږدمه؟ ښه که یو بوډا راغی نو هغه ته به را سیټ پرېږدي؟ نه نه بوډا ته هم نه پرېږدمه. ښه که یو بیخي معذوری نو هغه ته به دا سیټ پرېږدي؟ ماما په مزغو کې دې ډس شوي دي، بیخي معذوره ته خو یې راسره پرېږدمه نه. ولکه ستا خو ډېر کلک کله نه دی، ته دا خپل سیټ ولې نه پرېږدي؟ نو خدای درته نیکې هدایت وکړه، زه خو ډرایور یم، که ما خپل سیټ کمزوري سړي ته پرېښود او دی واړوله
نو دا د دې دا خون بم ستا په غاړې زه خو ډرایور یم خپل سیټ څنګه پرېږدم زما له کوزۍ که شابه ده زه ګاډي روانوم